روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د بلمازه نه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي، نو ګناهګار خو کې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موږ کېږي روان ګاډي کې طلاق دی، که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. روښانه لار چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت دی. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپل پوښتنې د موضوع اړوند یا خارج له موضوع څخه خپل دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي له موږ سره خپلې اړیکې ونیسي او خپل سوالونه زموږ سره شریک کړي، نو زموږ د اړیکو شمیره 080-80-55-440. زموږ د اړیکو بله شمیره 0202-300-500. نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر یو موضوع ته بیا ځانګړې کړې ده. غواړو د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان نه او د تعلیماتو نبویو نه او د علماء کرامو د اقوالو نه ستاسو په درانه حضور کې تاسو درنو ته وړاندې کړو. له هغې ذات نه چې رب العالمین صفت لري، د ځان دپاره د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم او تاسو ته د صحیح اورېدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې دواړو ته نصیبه وګرځوي. ګرانو، زمونږ نننۍ موضوع هغه په آخر عمر کې د نیکو کارونو زیات کول، یعنی د نیکو کوشش کول، په دې باندې زمونږ نننۍ موضوع ده. هسې خو انسان ته نیک اعمال په کار دي که هغه په هر وخت کې وي. انسان چې په دې دنیا کې پیدا دی نو د رب العالمین جل جلاله د تابعدارۍ دپاره پیدا دی، د الہ العالمین جل جلاله د رضا دپاره اعمالو ته به انجام ورکوي. مگر بعضې وخت داسې کېږي چې انسان په ځوانۍ کې
یا د ځوانۍ نه بعد داسې عمر کې چې د بدن په ځای باندې ولاړ وي، په هغې وخت کې انسان ته الله یاد نه وي، مګر وروسته زندگی چې د کمه د سپینګرتوب را روانه ده په هغې وخت کې الله یاد کی، نو دا سړی په نسبت د نورو باندې بیا هم بختور دی او عزتمند دی عند الله. مګر هغه انسان چې پیدایش نه لکه چې دی پوه شوی وي د بلوغ نه واخله تر سپینګرتوبه پورې دی د رب العالمین جل جلاله په رضا باندې شپې ورځې تېري، دا خو ډېر اعلی دی. مګر هغه انسان چې په اوله کې نه پوهېږي او په آخر کې بیا خپله غاړه کیدي، نو دی هم نیکبخته دی په نسبت د هغه انسان چې هغه تر وخت د مرګه پورې په ګناهونو کې اخته وي. رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کې د جهنمیانو بحث کوي، د هغې هغه حال ذکر کوي چې جهنم کې به جهنمیان پراته وي او جهنمیان به چغې وهي، د اورونو غرغنډې به دوی بس آوازونه کوي، هغه آوازونه به یې داسې وي وهم یصطرخون فیها، دغه جهنمیان به په جهنم کې چغې وهي، داسې آواز به کوي ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، الهه موږ د جهنم نه وباسه، دا زموږ وعده د الهه که تا د جهنم نه وویستلو نو چې په کم عمل جهنم ته راغلي یو، که دا ځل دنیا ته لاړو بیا هغه عمل ته انجام نه ورکو، بیا هغه عمل نه کوو، خو الهه دا ځل هم د جهنم نه وباسه، ربه دا زموږ وعده ده، بیا به داسې عمل ته انجام نه ورکوو. دغسې اوازونه انسان په څو ځایونو کې کوي چې رب العالمین په قرآن کې د هغې حال بیانوي. یو په وخت د زنقدن کې به دا انسان وی لولا اخرتنی الى اجل قریب، الهه دغه کومه نیټه چې مې نږدې د مرګ راغله ربه دا به راته لږه وروسته نه کې. بل په هغې وخت کې چې کله د دې مشرکانو نه خپل دغه خدایان هلته منکر شي، دویمه سپاره کې رب العالمین جل جلاله د هغې حال ذکر کوي لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. دغه عابدین کم خلکو چې د دې عبادت کړی دوی به وایي ربه که موږ جهنم د دې آخرت نه موږ بیرته دنیا ته لاړو، موږ به د دوی په عبادت داسې کفر وکړو، انکار به وکړو لکه څنګه چې دوی زموږ نه انکار وکړو. نو جهنمیان به ملته چیغې وهي ربنا اخرجنا، ای رب موږ وباسه نعمل صالحا چې موږ نیک عمل ته ادامه ورکو، غیر الذي كنا نعمل، غیر د هغې عمل نه چې موږ مخکې کوو په هغې موږ جهنم ته راغلي وو. نو اله العالمین جل جلاله د طرف نه به دوی ته آواز وشي، یا به الله په خپله آواز وکړي یا به فرښتو په ذریعه باندې آواز وشي. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر، الله به ورته وایي آیا تاسو ته ما عمر نه و درکړی، زندگی مې نه و درکړې، اختیار مې دنیا کې نه و درکړی، ما یتذکر فیه په هغې باندې چې تاسو پند او نصیحت اخیستلی شه، ژوند هم داسې و، عمر مې درکړی و 50 شپېته اویا اتیا کاله یا د دې نه زیات، ته په دومره وخت کې هم هوښیار نه شوې، د اول نه خو به دې دا بانه کوله ځواني، خو ځوانۍ دور خو داسې دی چې انسان پکې ګناهونو ته ډېر میلان کوي، مګر چې کله ته د 50 شپېتو کالو عمر ته ورسېدلې بیا هم ستا عقل سر ته رانغی، ستا او د معصوم په طبیعت کې هېڅ فرق رانغی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا تا نصیحت نشو اخیستلی هغې چا نه چې چا ته نصیحت درکو، یا هغه کتاب چې هغه نصیحت دپاره درغلی و؟ ولې څه وجه وه چې ته دومره غفلت کې وې؟ په تا څه شوي و چې تا زه د یاده ویستلی وم؟ متاسفانه ډېر موږ داسې سپینګیري لرو. زه بعضې وخت کې چې داسې خلک ګورم ما ته سخت افسوس راځي چې دې انسان ته به نصیحت کله راځي
د انسان ته به نصیحت کله راځي؟ رب العالمین جل جلاله فرمایي وجاءکم النذیر، راغلی او تاسو ته ویرونکی. وجاءکم النذیر، راغلی او تاسو ته ویرونکی. د ویرونکی نه مطلب څه شی دی او د عمر نه مطلب څه دی؟ علماء کرام لیکي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه، آیا ما تاسو ته عمر نو درکړی؟ دلته اولم نعمرکم کې دا عمر باره کې مفسرین کرام خبره کوي. بعضې مفسرین وایي چې دا 18 کلنۍ مراد ده، چې 18 کلنۍ نه اخواته ولې یو انسان مکلف ګڼلی شي، بلکې د هغې نه مخکې د بلوغ سره دا سړی مکلف ګڼلی شي. او بعضې مفسرین وایي 40 کلنۍ ترې نه مراد دی. الله تعالی ورته وایي چې تا ته ما 40 کاله عمر نه و درکړی، د دې 40 نه بعد به دې سوچ کړی وی. او بعضې وایي چې یوازې بلوغ ته مراد دی. خو راجحه قول دا دی چې یو 40 کلنۍ دی او دویم د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا د رسول الله مبارک د کاکا زوی دی. هغه مبارک فرمایي چې اولم نعمرکم نه مطلب 80 کال عمر دی، چې 80 کال ته د عمر ورسېده بیا هم پوه نه شوې. او دا قول راجح دی چې 80 کلنۍ پورې انسان کنم پوهېږي، باید چې د دې نه هغه طرف ته انسان پوه شي. ولې 40 کلنۍ کې عقل بالغ شي او 80 کلنۍ کې باید چې انسان الله ته ډېره رجوع کړي. نو علماء کرام فرمایي او حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغسې فرمایي چې 80 کلنۍ ته د یو انسان عمر ورسیږي، دی بیا د عذر قابل پاتې نه الله ته په ورځ د قیامت کې. متاسفانه مونږ ډېر سپینګیري داسې ګورو، ما ته چې ډېر د درد مقام وي هغه ځای وي چې سپینګیری وي او په لاس کې سګرټ نیولی په دې سپینه ګیره باندې د خولې نه لوګي خیجي، ډېر د افسوس مقام دی. یا داسې حالت کې ګورو چې د هغې په ګیره کې سپین لګېدلی او د ځان ته سندرې لګولې وي، او یا یو میدان ته د واده په میدان کې پاسېږي او دی پکې تاویږي را تاویږي. د ګناه ځایونو کې مطلق هر څوک بد ښکاري، خو سپینګیري د ګناه ځایونو کې ډېر بد ښکاري. په دې باندې الله ډېر خفه کېږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ته بار بار نصیحتونه کوي چې داسې مه کوئ. وجاءکم النذیر، الله فرمایي تاسو ته راغلی ویرونکی. نو تاسو نه د عمر نه فایده واغستله او نه د هغې انسان نه چې هغه ویرونکی راغلی و. نو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، وڅکئ د جهنم دا عذاب، ظالمان ته څوک مددګار نشته. د نذیر نه څه مطلب دی؟ ویرونکي نه څوک مراد دی؟ عبدالاحد ابن عباس رضی الله عنهما او جمهور علماء کرام رحمه الله رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دوی وایي چې د ویرونکي نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله تعالی به ورځ د قیامت کې جهنمیانو ته وایي آیا تاسو ته محمد رسول الله نو راغلی چې تاسو ته نصیحت کړی وی؟ آیا تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زما احکام نو بیان کړي؟ وجاءکم النذیر دا مطلب چې تاسو ته زما پیغمبر راغلی او تاسو د هغې هم نه ومنلي، نو اوس جهنم کې پراته اوسئ. او نور علماء کرام مفسرین لکه حضرت عکرمه رضی الله عنه او ابن عیینه رحمه الله او نور مفسرین وایي چې د دې نه مراد سپینګیرتوب دی، بوډاتوب دی. چې کله یو انسان سپینګیری شي نو الله تعالی ورته وایي تا ته دا ویرونکی نه و راغلی چې دغه ویرونکي تا ته دا ښودلی وی چې اوس بس ته د دنیا سره تعلق دی قطعه کا، اوس ته د آخرت سره تعلق جوړ کا. آیا دغه دوه د هدایت ځایونه راغلي وو، تا په دې دواړو وختونو کې عقل نه کار وانخسته، نو اوس پروت اوسه په جهنم کې او د جهنم دغه سختۍ زغمه
او د جهنم په سختو باندې صبر کوه. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام څښکلې مدینه ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی، امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړه چې رسول الله مبارک او فرمایل الله جل جلاله هیڅ عذر باقی پرې نه خود هغه انسان ته چې هغه ته دومره مهلت ورک چې هغه د شپېتو کالو شو، د شپېتو کالو چې څه اس عذر د تپاتې نشو په ورځ د قیامت کې الله ته د یو عذر هم نشي پیش کولای چې الهه یا زه نه پوهېدلم، یا رب زما سره وخت نه و، یا الهه زه په ناپوهۍ کې وم، رب العالمین به ورته وایي 80 کاله عمر دې په څه کې تېر کړه، باید چې د دې نه پس خو په تا کې څه ناڅه عقل راغلی وی، هغه درد چې کوم د جهنم او د جنت هغه شوق په زړه کې راځي، اخو باید چې د 80 کلنۍ نه اخوا د په زړه کې راغلی وی، دا ولې دومره په غفلت کې وي؟ نو دا انسان به هیڅ عذر نه لري رب العالمین جل جلاله ته چې پیښ کی او الته د الله تعالی نه ځان په هغې باندې خلاص. دغسې او شاعر وای، شاعر عبدالرحمن بابا د دې په حقله ډېره ښه خبره کوي. عبدالرحمن بابا وای توره ګیره مې شوه سپینه نه پوهېږم، توره ګیره مې شوه سپینه نه پوهېږم، زه رحمان خو نه عاقل شوم نه بالغ، مار که څومره کوږو کین درومې په لاره، مار که څومره کوږو کین درومې په لاره، چې سوري ته برابر شي ځان کړي سیخ. یعنی مار که څومره کوږ ووږ رواني خو چې کله خپل هغه ځای ته راشي او سوري ته برابر شي دی ځان مکمل سیده کې دی دپاره چې دی خپل هغه ځای ته ځان ورسوي. نو ای مسلمانه ځواني او ټول عمر خو لاړه په خرابۍ کې تیر شو، اوس خو سپینګیری، اوس خو برابر شه، د مار په مثال خو ځان جوړ کا. نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت ته هر قسم فرمانونه پرېښودلي، قولا او فعلا او عملا، خپل امت ته ښودنه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیبي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې زمونږ او ستاسو د مؤمنانو مور ده، هغه مبارکه فرمایي کله چې دا صورت اذا جاء نصر الله والفتح کله چې دا صورت نازل شه، دینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر په عبادت کې کوشش کو، دینه مخکې عبادت کو، خو د دینه بعد ډیر کوشش شروع کو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کوم مونځ کو پاغي کې به دا تسبیحات ډیر لوستل، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، دا کلمات به ډیر لوستل. د څه دپاره به دا کلمات لوستل؟ دا کلمات به د دې دپاره لوستل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زندگی نور آخری اندازې ته رسېدلی او مبارک د دې دنیا نه روانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک آخری حد ته رسېدلی او د دنیا نه د رخصتېدو وختو، نو الله ورته حکم وکړ چې محبوب زما حمد و ثنا ډیر ډیر وایا او استغفار د خپل د درجاتو د اوچتېدلو دپاره وایا، او امت په دې عمل خپل باندې خبردار کا چې آخری عمر کې کوشش د نیکو اعمالو شروع کی. دی وجنه د رسول الله مبارک استغفار ته ضرورت نه و، هغې مبارک ته خو الله تعالی مخکې او وروسته ګناهونه الله معاف کړي وو. ولې استغفار وی؟ دا استغفار حکم ورته ولې کوي؟ رب العالمین مو تا ته عقل ښیي چې ای بنده هغه چې زما محبوب امتی دی زه هغه ته دا حکم کوم، ته خو د ګناهونو پیټه، تا خو د ګناهونو اډا او بازار د ځان نه جوړ کړی، باید چې ته ډېر استغفار ووایې او د استغفار د ویلو کوشش وکړې. همدغسې
امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث مبارک ذکر کوي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه پر روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل بنده په هغه حالت کې پورته کیږي کوم حالت کې چې دا بنده مړ وي، یعنی که یو سړی د نیکو اعمالو په کوشش کې او په طلب کې مړ شي، ورځ د قیامت کې به هم دی په داسې اعمالو وخت کې راپاسېږي چې دی به د نیکو اعمالو لټه کوي، د نیکو اعمالو طلب به کوي. د دې وجې نه علما کرام لیکي د نیکو اعمالو سره مینه پکار ده. بله دا ده چې ذکر اذکار دا ډیر کول پکار دي. د الله ذکر همیشه کوه، کلمې طیبه په ژبه باندې ډیر یاد ساته. وجه دا د مسلمان ورور که ستا ژبه ورسره جاري شوه، ستا به عادت جوړي، نو د ځنقدن په وخت کې به بې اختیاره ستا په خولې باندې دا کلمه راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او که تا چېرته په ژوند کې ورسره محبت نه کړی، په ژوندانه دې ورسره مینه نه کړې د دغې کلمې سره، ټول عمر دې په غفلت کې تیر کړی، نو څه به ستا سره محبت د دغې کلمې پیدا شي چې د ځنقدن په وخت کې به ستا خولې ته راشي. دا خو د انسان ذهن هم نه مني، نه د انسان عقل دا مني چې داسې کار دی وشي. ټول ژوند کې د دې کلمې سره دښمني کړې وي، محبت دې ورسره نه، چېرته په ژوند کې د دې تکرار نه کړی. نو زه نه وایم خپله سوچ وکړه څه به د آخري د ځنقدن په وخت کې دا کلمه په یاد شي. بالخصوص هغه سپینګیري ځوانان خو دي، مګر هغه سپینګیري چې هغه د ځوانۍ عمر تیر کړی، بس ته باقی د رب العالمین جل جلاله سره خپل زندگی برابر کوي او جوړه کوي ورسره چې الہ العالمین در سره محبت وکي. ته الہ العالمین سره داغه د احکام سره مینه محبت شروع کوي. د دې وجنه رب العالمین جل جلاله فرمای هغه کسان چې ایمان لري او عمل صالح کوي سيجعل لهم الرحمن ودا، رب العالمین جل جلاله به په دوستۍ باندې ونیسي. راشي چې د نن نه بعد د الہ العالمین جل جلاله په دوستۍ باندې او یاړو. سیده که ګناه را نه کیږي، په خپل ګناه باندې خپېمانتیا ښکاره کو، الله نه بخنه وغواړو. الہ العالمین جل جلاله داسې ذات دی چې هغه د انسان رټنه نه غواړي، بلکې انسان خپل دربار ته نږدې کول غواړي. سیده کستانه یو ګناه کیږي، ازمانه کیږي، د ګناه نه پاک نه یو، خو د ګناه سره سره بیرته استغفار وایو. الہ العالمین جل جلاله بخون کې ذات ده. په الہ باندې ښه عقیده پکار ده چې خلک په ښه عقیده وساتي. هغه خلک چې هغه ګنام کوي په ګناه باندې فخرم کوي، هغه خلکو د پاره ډیر د افسوس او د حسرت او د ندامت ځای ده، د خپېمانتیا ځای ده. باید چې د قرآن عظیم الشان د احکام سره مینه محبت شروع کو او راځي چې په دې عمر باندې د الہ العالمین جل جلاله د محبت اعلان کو او خپل زندگی د رب العالمین جل جلاله په احکامو برابر کو. د شهداو پسرو وینو ته کسر ذات خپل مدینه دا سنگر د اسلام، خپل مدینه دا سنگر د اسلام، چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا خپل مدینه دا سنگر د اسلام، خپل مدینه دا سنگر د اسلام. هر یو کافر د دلته خاوري خپل مدینه دا. لینا خور هغه د پغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې ګناه کوونکي ته مخامخ کوي او څوک داسې ووایي چې ته دا کار دا ګناه ولې کوې او هغه منکره شي، او سره د دې چې ده کې دا ګناه وي او بیا یې ته سارې، نو دا خو به ګناه نه وي. لینا خور کوي
کله چې ته پوهیږې یو انسان کې یو عادت شته او هغه عادت ختمیږي نه، نو که یو ځل تا ورته خبره وکړه او هغه عاقلو بالغو په خبره پوهېده او هغه درته وویل چې صحیح ده، نو بیا وروسته څارل دا ښه خبره نه ده، ځکه کیدای شي د دې نه بیا لوی خفګانونه جوړ شي. او که چېرته بار بار ادامه ورکوي نو باید چې بیا د خبرو په ذریعه باندې اصلاح شي. او کشر وي نو مشر کولی شي چې بیا د کشر هغه څارنه وکړي. دویمه پوښتنه دا کړې وه چې ما پسې خلک بدې خبرې کوي او نصیحت چې چاته کوم مې نه مني. یعنې مخکې وایي زه نیک عمله داسې نه ومه، وروسته چې کله بیا زه پوه شوم نو ما د هغې اعمال نه توبه وویستله، اوس خلک را باندې اعتماد نه کوي او بد را باندې وایي. نو بد ویلو باندې خو صبر کوه، هر چا سره بحث مباحثه په دې وجه مه کوه چې یو مطلب مشهور دی چې خبرې ډېرې او زه یوازې او زه به د چا خولې ته برغولی جوړوم. نو داسې مه کوه، هر چا سره لانجې مه کوه، خپل صفایي خم نه وي چې یو انسان بیانوي. څنګه چې ستا د دې بدو خبرو مثال د بدو عادتونو نقش هغې اغستی دی، عن قریبه ده چې ته ښه اعمالو کې الله تعالی به درته په نیکو اعمالو باندې شهرت درکړي او بیا به خلک به دې قدر کوي. نو په دې به تا ته اجر میلاویږي، صبر پې کوه. او نصیحت مې هم څوک نه مني، نو چې نه مني هغه د هغې کار دی، خو ته نصیحت مه بندوه، ته به نصیحت کوې. ځکه چې علما کرام لیکي چې نصیحت بندول دا نه په کار بلکې نصیحت کول په کار وي. دا د انسان شان دی چې دی به نصیحت کوي. قهرمان ورو له کونړ نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه وکړه چې ویښتانو باندې رنګ لګول لکه وسمه یا ټوپ غوندې وي. وسمه خو علما منع کوي. ګرانه قهرمان ورور چې وسمه ځکه منع کوي، هغه وایي دا پوټکی جوړوي او پوټکی چې جوړ شو نو ویښته اوچ پاتې کېږي، نو هغه بیا نه د انسان غسل کېږي. نو چې غسل یې ونه شي نو بیا خو اودس هم وروسته نه کېږي او بیا مونځ هم نه کېږي. او که چېرته داسې وي چې نکریزه وي، توره نکریزه یا داسې یو څه چې هغه رنګ وي خو پوټکی نه جوړوي، نو بیا خیر دی. حزب الله ورور هغې پوښتنه کړې وه چې سړی په لمانځه وي مخې ته تور خر تیر شي نو مونځ فاسدېږي که نه؟ ګران ورور دا یو مسله شته، داسې بعضې علماو ذکر کړي دي چې دا تور خر یا تور سپی دا چې کله مخې ته تیر شي مونځ فاسدېږي. خو راجح قول دا دی چې فاسدېږي نه، بهتره دا ده چې دغسې ځي کې مونځ ونه کړي چې دغه صورت حال ورته مخې ته راځي. خو راجح دا ده چې ماتېږي نه، داسې خبره نشته، مګر یو خبره اختلافي د علماو په منځ کې وي. صحیح ده یو عالم باغه قول کتلی، خو باید چې تحقیق وکړي، نو په دې سره ماتېږي نه او داسې ځای کې مونځ وکړه چې الله تعالی ته دې توجه برابروي. بل وی خیاط سره چې ټوټه پاتې شي دا ګناه ده که نه؟ نو ورور دوه قسمه ټوټې دي. یو قسم ټوټه دا ده چې هغه په کار راځي، لکه ته استعمالولی شي یا ترې یو دسمال جوړولی شي یا مثال په طور باندې بل د څیزي کې په کارېږي درته، نو هغه خو ګناه ده به نه ساتي، ځکه هغه د هغې انسان د فایدې دپاره په کارېږي. یو داسې ټوټه چې د قینچۍ ټوټه ده، نو د قینچي ټوټه دا هم ناروا چې ځان سره ساتي، خو دا ځکه علما وایي بیرته چې روا دی هغې مخکیني ته هم دا معلومې داسې بالکل سیده خو نه قطع کېږي که نه، ضرور قینچي پکې استعمالیږي. نو قینچي سره چا کم ټوټې غورځېږي هغه سړي ته معلومات وي چې دومره ټوټې زما د دې ټوټې نه دلته پاتې شوي دي، نو هغې کې ضمناً اجازه موجوده وي، نو هغه ټوټې که وسوځولی شي نو خیر دی. مګر عامې ټوټې داسې چې هغه د انسان فایدې کې استعمالیږي دا به ځان سره خیاط نه ساتي، او بلکې که ساتي نو بیا به ورته وي چې هلکه ټوټه دې پاتې شوې ده ما ځان ته وساتله. عایشې خورکۍ له باګرامیو نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې مور مې سبق ډېر په سختۍ او په قلاره وایي، موږ ورسره ووایو ثواب یې هغه ته رسي او که نه؟ ثواب د تلاوت دواړو ته رسیږي، هم تاسو ته او هم هغه ته، خو چې هغه سره کوشش وکړي او هغه پوه شي. داسې نه چې هغه لی ناست او ته د هغې په ځای باندې سبق وایي، نو انابت په اعمالو کې علما کرام وایي نشي کولی. او سړی دا نشي کولی چې مور مې مریض د هغې په ځای زه مونځ کوم، نه، مګر نفل چې کوي هغه ته یې وربخلی شي. نو هغه سره کوشش وکړي دی چې کوم دا سختی کوي په دې تلاوت کې د دې ورته الله تعالی اجر ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاق فله اجران. څوک چې قرآن وایي او هغه ورته لږ سخت شي او د ده پکې عجبه نښلي یا نشي ویلی، 2 اجر ورته الله تعالی ورکوي.
دویمه پوښتنه دا وه چې سبق کې خوځېدل خلک وایي دا د شیطان کار دی. نه، سبق کې خوځېدل د شیطان کار نه دی، البته توجه خرابېږي. خو که توجه نه خرابېږي، ګوره بعضې قاري صاحبان داسې دي چې مدرسو کې اکثره طالبان سبقونه وایي ټول خوځېږي، نو دې ته بیا څوک منع نه وایي. البته عاقل او هوښیار انسان ته داسې پکار وي چې هغه د قرآن ادب وکړي. ما خپله استاد محترم ته یو ځل خپل سبق اورو، نو زه خوځېدلم، نو استاد مې الله دې غریق الرحمت کې صفات شوی دی، زما په اوږې لاس کې خود ما ته ویل چې بچیه قرآن دا د زانګو مثال نه لري چې ته زانګو ته جوړ کړې، نو ته به په قلاره قرآن وایې او په سوچ به قرآن وایې. نو ادب د قرآن دا ده چې داسې به خوځېږي. نو شیطان پکې چا خو ذکر کړي نه دي. درېیمه پوښتنه دا وه چې شاګردانو ته تجوید سره سبق وایم خو هغوی نه مراعات کوي، ما ته ګناه ده که نه؟ تا ته څه ګناه ده؟ ته کوشش کوه چې هغې ته تجوید وښیې، او تجوید خو سخت دی ځکه په هغې کې صفات عارضه او لازمه او مخارج او حروف دا چې ورته ټول ته وایې، یاد دی غاښونو حساب ورته کوي چې ثنایا رباعي او انیاب او ضواحک او طواحن او نواجز، دا چې ورته ټول وایې نو هغه بیچارهګانو به هغه سبق هم د یاده وتلی. نو کوشش کوه چې ته تجویدي لحاظ ساته چې ستا غوندې هغه ستا شاګردان هم سبقونه ووایي. جمیل رور له کندوز نه اړیکه نیولې وه، وایي چې جنازه کې تکبیر سره سر اوچتول څنګه دي؟ لکه بعضې وخت کې خلکو عادت دي الله اکبر وکړي، نو دې سره هغه خپل سر دی پورته کړي، نو منع نه ده، خو څه خبره نشته. او که هسې یو سړي عادت یي نو یي به، مګر بهتره دا ده چې د الله ته ودرېږي، په دغه وخت کې په احترام باندې ودرېږي. نو دا هم یو ځای دی د الله تعالی د الله تعالی ته ودرېدو دپاره، ځکه چې ته غواړې چې الله تعالی ته وسیله وړاندې کړې چې یا الله زما دغه دعا په خاطر دې مړي ته بخښنه نصیب کا. بل وی چې د جمعې په ورځ آخري قاعده کله ونیول شي ماسپښین لمونځو کې که د جمعې، نو راجح قول دا ده د جمعې لمونځ به کوې. احمد ورور د ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې کړې وه چې یو جلۍ باندې تعویض کول دې دپاره چې هغې سره زه واده وکړم دا به څنګه؟ نو چې کوم واده په تعویضونو وشي نو هغې واده به خوند او مزه سي. نو داسې مه کوه چې په تعویضونو باندې د چا سره خپله مینه پیدا کړي یا د خلکو مینه ځان سره پیدا کړي. نه، داسې هېڅ چرم په کار نه د بل مسلمان هغه ژوندم د خطر سره مخ کول په کار نه. شریعت دې خبر نه منع کوي، البته جرګه ورته ولېږه او مور او پلار ته یې ووایه چې دغسې زما خوښه ده چې زه د ستا لور سره نکاح کول غواړم. سید نظر له ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې کړې وه یو بانک دی دلته اسلامي او هغه موږ ته جنس اخلي بیا یې ورپسې ګټه اخلي. ګوره ورور که دی داسې طریقه وکړي دا به ښایي. سید نظر ورور چې دغه جنس دی په خپله واخلي، مثال په 2000 روپۍ واخسته، مکمل یې واخسته، قبضه یې پرې وکړله، بیا هغې نه بعد تا ته په 2200 روپۍ درکړي، 2300 درکوي، نو دې کې بیا څه منع نشته، جایز دی، جایز عمل دی، بیا کولی شي. خو داسې نه چې دې وخته پورې دا پیسې دي او دې وخت نه بعد دا پیسې دي، داسې به نه کوي. اول نه به هغه ګټه درته معلومه کړي او جنس به دی اول واخلي، بیا به په تا باندې خرڅوي. سردار ولی ورور خاکې جبار نه اړیکه نیولې وه چې د مور مې پښې خوږېږي او ډاکټر ورته وایي چې په چوکۍ کښېنه مونځ وکړه. نو صحیح ده، کولی شي په چوکۍ باندې کښېني، خپل مونځ دې ادا کړي، هېڅ مسله هم پکې نشته. بله پوښتنه دا وه چې نوروز کې پراټې پخول او ادیرې ته وړل، نو ادیره کې په مړو باندې خوري. څه ناشنا خلک دي، نو بعضې وخت کې داسې کارونه به وکړي چې بیخي عقل به یې نه مني. د الله بندګانو خو که خیرات کې خو بیرون مسلمانانو ته یې ورکړه، نو مړو باندې څه شی کوې چې ته اوس مړو ته یې وړې، هلته مړو ته دعا وکړه، دعا هغې ته پکارېږي. بعضې وخت کې په دې محرم کې دا امامان چې ورته وایي خلک بوره اخلي په قبرونو باندې شیندي، دا قمقلتوب دی، شریعت د خوا نه د دې څه جواز نشته. البته که همداسې پراټې پخې کړې پخې دي که نه، څه منع خو نه ده، خو مګر داسې چې ادیرې ته یې ویسو بیا نوروز کې یې ویسو، نو خدای پاکه خیر وکړي ژوندو خو دا نوروز مناول اوس مړو باندې هم کوي. نو وخت داسې رانشي چې دا مړي د قبرونو نه ونه باسي چې اوس نوروز دی او مړي وباسو، نو دا منع یې، داسې مه کوئ. بل وایي چې تلویزیون چې لګېدلی موسکي که نه توجه کې فرق راځي، نه دی په کار. سوایمه دارالمان نه اړیکه نیولې وه، چې تیر کال اعتکاف مې کوو لیکن جګړه غوندې وشوه، بیا زه بیرون راووتلم، د ورونو جنګ مې و، بیرته بیا لاړم، د اعتکاف مات نه. خور که تا چا سره خبرې نه کړي، دنیایي خبرې دې نه کړي، مصروفه شوی نه او ډېر وخت بیرون نه تېر کړی په دغې ورځ کې،
نو اعتکاف دې شوی دی څه مسله پکې نشته که خبرې دې دنیایي کړي وي نو بیا منع ده. دویم پوښتنه دا وه چې په چا تهمت لګول، یعنی یو سړی په تا تهمت ولګوي او بیا وایي دغه عمل موجود نه انسان کې، نو تا ته پې الله تعالی اجر درکړي، هېڅ خبره نه ده. درېیمه پوښتنه دا وه چې سجده سهوه یوازې فرضو کې وي که په سنتو کې منځونو کې وي. دا په سنتو منځونو کې هم شته دی، په نفلو کې هم شته دی چې کله واجب په کوم منځ کې پاتې شو په هغه کې سجده سهوه لازم ده، دا به کوي. باقي